خو که چېرته د اذان په ټیم کې ته به جومات کې ناست نو د اذان یو ناشنا اثر په نفس باندې په حرم کې نه اورېدلی د حرم کې خو به اورېدلی که بس یې له بوی کې چې سړی ناست او د اذان شروع شي څنګه یو ایماني او یو روحاني کیفیت جوړ شي د سړي د زړه په کې چې باغ باغ شي ځکه یې دې پرېښودی چې دی د 3 ورځې او بیا اذان د چا واوري د بلال رضی الله عنه اذان واوري او بیا په منځه کې تلاوت ته چا واوري د رسول صلی الله علیه وسلم او بیا شاته کوم مقتدیان ویني صحابه کرام چې دا منظر ویني او د جومات په آخره کې څوک دي صوفه والا چې راغلي دي دین زده کوي بیا دلته صحابه کرام را جمع کېږي رسول صلی الله علیه وسلم ورته درسونه کوي بیانونه کوي خطبې کوي دلته د امت مسلې چې څه مسله به رسول صلی الله علیه وسلم به هلته حل کوله دنیوي دیني نو چې دی د هر څه ویني نو چې دی د اذان واوري دا مې یو فایده ذکر کړه ځکه بعضو علماو لیکلي د الله اعلم وی دا اذان چې د ماشوم په غوږ کې کېږي چې کله دی پیدا شي دا هم دې دپاره وي چې دې اذان ډېر عجیبه اثر وي په دې نفس باندې او په دې انسان باندې نو چې دې دنیا ته راشي او اولنی کار دی څه وکړي چې دې اذان واوري او دا ته فایده ذکر کړم دا ډېر عجیبه اذان دی اذان پسې مونځ کېږي که نه کېږي د دې هغه مونځ چې هغه د جنازې مونځ وي بیا دا اذان او د جنازې مونځ د دې منځ کې چې دا کوم وخت دی دا د امتحان هغه وخت دی نو اذان یې په هغه ټیم کې کېږي او په آخره کې اذان دی مونځ نشتی آخره کې مونځ وي اذان نشته جنازې دپاره اذان دی اوس د ستا مرضي ده ځکه چې دا مونځ ګوره ما او تا باندې به هم کېږي اذان شوی دی مونځ به کېږي او موږ ته دا پته نه شي کله به کېږي موږ جومات کې ناست یو که نه نو دا سر کله دی چې لږ وخت ډېر واوړو امام را نه شي نو دا سر یو طرف ته تاو بل طرف ته تاو ولې سر تاو را تاو چې کله به راځي امام ځکه موږ ته پته نشته که موږ ته بالضبط پته وی چې هغه به 20 منټه او 15 سیکنډه بعد راځي یا یې موږ ته ټلیفون کړی وی نو موږ به غیر ناست شو چې او سړی را روان دی خو موږ ته پته نشي ځکه موږ یو طرف ته ګورو بل طرف ته موږ ته پته هم نشي جنازې مونځ به راباندې کله کوي ځکه هر وخت په داسې حال کې اوسه په کوم حال کې چې ته د الله سره ملاقات کول غواړې نو دا پکې څلورمه فایده شو پنځمه فایده الله اکبر د دې قصې نه دا معلومه شو چې ثمامه د قوم سردار دی بغیر د دې نه که څوک موږ ته